دنیا لګیا د په دنیا پسې خبرې کوي هر سړی وینم هر چا پسې خبرې کوي دنیا لګیا د په دنیا پسې خبرې کوي هر سړی وینم هر چا پسې خبرې کوي دا چې زما په سر یې نن تا ته خبرې وکړې دوی به سبا له ما ته ستا په سر خبرې کوي دا چې زما په سر یې نن تا ته خبرې وکړې دوی به سبا له ما ته ستا په سر خبرې کوي اوس خو زما په ژوندانه مانه چاپېره ګرځي چې کله مړ شم دوی به ما پسې خبرې کوي اوس ډېره مننه اوس د پلار په ژوندوني ما یو غزل لیکلی تاسو سره شریکوم زما خپل ځاني ډېر زیات خوښ دی شکر دی مور پلار مې ژوندي شته خو تر کمې به یي شکر دی مور پلار مې ژوندي شته خو تر کمې به یي زما نازونه او خاني شته خو تر کمې به یي ډېره مننه بس د په خپلو خپو ودرېږم ملګرو بس دی په سر مې لاس ته خپل داجي شته خو تر کمې به یي ډېره مننه بس د په خپلو خپو ودرېږم ملګرو بس دی په سر مې لاس ته خپل داجي شته خو تر کمې به یي وروڼه مې هم قدر کوي په ما ټک کار نه کوي ټیک د زمونږ ورورولي شته خو تر کمې به یي ډېره مننه منځ کې دیوال نشته په یو کور کې شریک اوسېږو د ټول کور یو چار دیوالي شته خو تر کمې به یي منځ کې دیوال نشته په یو کور کې شریک اوسېږو د ټول کور یو چار دیوالي شته خو تر کمې به یي غریب سړی بچو ته وویل چې ځان وپېژنې غریب سړی بچو ته وویل چې ځان وپېژنې زما زور شته زما ځواني شته خو تر کمې به یي ډېره مننه او بچو وویل پلاره ته غم مه کوه الله به خیر کړي ټیک د زمونږ غریبي شته خو تر کمې به یي ډېره مننه بچو ویل پلاره ته غم مه کوه الله به خیر کړي او ټیک د زمونږ غریبي شته خو تر کمې به یي که وس دې رسي نو سور که خو رټل مه کوه که وس دې رسي نو سور که خو رټل مه کوه د کلي خانه ستا خاني شته خو تر کمې به یي او دا سړی پوهه کې ملګرو چې خوله سمه خوځوي دا سړی پوهه کې ملګرو چې خوله سمه خوځوي ناظم کې قدر د سړي شته خو تر کمې به یي ډېره مننه ډېره مننه